السلام علیکم ورحمت الله زمونږ ګرانو پښتنونو امید ده تاسو به خیریت سره وئ. زه چې نن دې ویډیو به جوړم هغه د یوټیوب په باره کې جوړم چې د یوټیوب نه چې کوم دی موږ څنګه ارنینګ کولی شو. د یوټیوب د بالکل د سټارټ نه واله د اخیره پورې د روپو د بانک د روپو د راغستلو پورې د یوټیوب د لاولې تنخوا راتلو پورې مې زه تاسو ته هر څه ښیم سټپ بای سټپ، یوه ویډیو به بله ویډیو. نو نننۍ ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته ښیم چې موږ به د یوټیوب نه څنګه ارنینګ کوو. نو د ټول نه لاول به موږ یوټیوب چینل جوړو. د یوټیوب چینل دپاره څه شیونه ضرورت دی هغه شیونه زه نن تاسو ته وایم. د ټول نه لاول خو موږ یوټیوب چینل جوړو. اگر د چا څه چې کوم دی خلک چې زما سره صحیح کسان وایي چې زما سره صحیح کیمرا نشته یا زما سره چې کوم دی کمپیوټر نشته، چینل دپاره به کمپیوټر هم ضروري، یا زما سره مایک نشته، صرف اور صرف تاسو لپاره صرف اور صرف یو موبایل پکار دی چې د هغې یا فرنټ کیمرا لږ ښایسته وي، لږه شان صفایي، یا د مخې کیمرا لږه صفایي، د شا کیمرا صحیح ده. نو انشاءالله صرف یو موبایل پکار دی او د هغې لږه صحیح کیمرا پکار ده بس. نیټ خو پیاسې هم تاسو کوئ ځکه چې دا ویډیو تاسو په نیټ ګورئ. نو ټول نه لاول صرف یو موبایل پکار دی، نه مایک ته ضرورت شته، نه کیمرې ته ضرورت شته، نه لیپټاپ کمپیوټر دې شیانو ته ضرورت نشته. صرف او صرف یو موبایل ته ضرورت دی او هغه ستاسو شته دی. چې څوک د یوټیوب باندې کار کول شروع کول غواړي انشاءالله څلورو نه واله د شپږو میاشتو کې دننه به د یوټیوب نه ارنینګ شروع کوي صحیح ده. نو ټول نه لاولی شیز موږ ته پکار دی هغه موبایل. دویم نمبر شیز موږ ته چې کوم دی هغه پکار دی یوټیوب چینل جوړول. نو هغه هم تاسو ته سټپ بای سټپ ښیم چې یوټیوب چینل به څنګه جوړوم. دریم نمبر شیز موږ ته چې کوم دی هغه پکار دی یو ټاپک کنټینټ نیش، دا ورته موږ ویلی شو چې موږ به په کوم شیز باندې ویډیو جوړو صحیح ده. دا زموږ سره دریم نمبر شیز پکار دی. دا درې شیزونه موږ ته پکار دي او دا درې شیزونه چې کله موږ کمپلیټ موبایل وشو زموږ سره ټیک ده، زموږ چینل جوړ شو ټیک ده، زموږ سره چې کوم دی نیش شته، کنټینټ شته چې موږ په دې باندې ویډیو شو جوړولی. نو انشاءالله دا درې شیونه پکار دي. دا درې شیونه چې تاسو سره وي نو تاسو به په یوټیوب باندې 100% ارنینګ کولی شئ چې تاسو سره بالکل دا شی نه درسي. تاسو درسه دي تاسو بس شروع وکړئ. تاسو کنټینټ شته، موبایل شته دی، چینل هم دی، شروع وکړئ، ویډیو جوړول شروع کړئ. تاسو بیا انشاءالله په خپله باندې یادوئ، په خپله باندې زه به درته ښیم چې یوټیوب تمنیل به څنګه جوړو. تمنیل نن سبا خلک په $10 په $8 جوړوي. دا به تاسو ته ښیم چې تاسو د یوټیوب تمنیل څنګه جوړوئ. انشاءالله تاسو به خپل یوټیوب دپاره هم هغه تمنیل استعمالوئ او هغه تمنیل باندې به تاسو فریلانسینګ کولی شئ، روپۍ پې هم دا شان ډالرې پې هم ګټلی شئ. نو د ټول نه لاول به تمنیل چې تمنیل ډېر اهم شي دی هغه هم تاسو ته ښیم. ټیګز به څنګه ایډ کوو هغه هم تاسو ته ښیم. هیشټیګز به لګول ټیک دی هغه هم تاسو ته ښیم. ډسکرپشن کې څنګه به لیکو هغه هم تاسو ته ښیم صحیح ده. د ټولو نه چې کوم دی اهم شیز تمنیل دی او ټایټل دی، هغه به هم تاسو ته زه ښیم. او د ویډیو به څه ټایم نه اپلوډ کوو، د ویډیو اپلوډ کولو صحیح طریقه کومه ده هغه به هم زه تاسو ته ښیم. نو په دې ویډیو کې زما صرف پیغام دی چې تاسو سره دا شی نشته دی. ما څو پیر وویل چې موبایل صرف پکار دی او چینل پکار دی او تاسو سره یو نیش پکار دی او کنټینټ پکار دی او ټاپک پکار دی چې په هغه باندې تاسو ویډیو جوړه کړئ. نو انشاءالله تعالی زه تاسو ته بالکل د سکریچ نه، بالکل د یخ نه، د تادې نه والا د ساده بلډینګ د سره جوړولو پورې کوم دی تاسو ته یوټیوب باره کې به ټول څه ښیم انشاءالله. کوم چې ماته راځي کوم باندې چې زه په خپله کار وکړم صحیح ده. نو دا ویډیو صرف او صرف دې لپاره وه چې ما ته صرف لاندې کمنټس وکړئ چې تاسو د یوټیوب نه ارنینګ کول غواړئ. نو زه چې کوم دی بیا شروع وکړم او دغه سټارټ نه تمنیل درته وښایم. لاول د ټول نه لاول به چینل جوړو. چینل جوړولو طریقه به تاسو ته وښیم. د چینل جوړولو نه بعد تمنیل تاسو ته وښایم. بدخشان ورسره ورو به مخکې ځو. د ایډسنس اکاونټ جوړول، د چینل مونټایزیشن، د مونټایزیشن نه بعد چې کوم دی $100 پورې کېدلو، $100 د بانک نه راغستلو پورې کوم دی هغه ستاسو لپاره به زه د یوټیوب دا کورس چې کوم دی سر ته ورسوم. آیا چې تاسو انټرسټډ په دې کې تاسو ته خوښ وي چې موږ ارنینګ وکړو دغه شان دا چې کوم دی په دې یوټیوب باندې موږ ارنینګ وکړو. صرف په هفته کې چې کوم دی یوه ورځ دی ورکول پارټ ټایم کار دی. تاسو خپل سکول ته ځئ، کالج ته ځئ، که بل څه جاب هغې ته تللی شئ. صرف پارټ ټایم صرف یوه ورځ ورکوئ، یا د جمعې ورځ ورکوئ یا د دغه ورځ ورکوئ، اتوار ورځ ورکوئ. په یوه ورځ دغه دوه ورځو کې یوه کې ویډیو شوټ کوئ، په بله ورځ کې ویډیو ایډیټ کوئ، بیا اپلوډ کوئ صحیح ده. نو یوه ورځ ورکول پارټ ټایم کار دی. په انشاءالله دا چې په دې کې تاسو کامیاب شئ، تاسو خپل جابس هر څه پرېږدئ، په صرف او صرف فوکس په دې وکړئ. ایم سوري زه لږ غلط ناست یم صحیح ده. سو ما ته صرف کمنټس وکړئ تاسو چې کوم دی غواړئ چې ارنینګ شروع کړئ، د یوټیوب نه ارنینګ کول غواړئ که نه. انشاءالله زه بیا سټپ بای سټپ ویډیو جوړوم او دا زموږ د یوټیوب